زما قام که په قامونو کې غمې دی خو د علم پکې لږ شانتې کمې دی او د اخلاص نه وطن رڼا رڼا ده جهالت پرې راخور کړی ماښامې دی هر کله چې د سکول امتحانات را نږدې شي نو بعضې سټوډنټس د نقل تیاری شروع کی نقل د کرپشن لومبنۍ پوړۍ ده هر کله چې امتحانونه شروع شي نو والدین هم په نقل کولو کې د خپل بچي مدد کوي چې د دې د وجې نه قابل سټوډنټس وروسته پاتې شي او نالایقه سټوډنټان په نقل کولو باندې مخکې لاړ شي او هغه سټوډنټان کم چې په نقل باندې پاس شي او بیا رو په بره ځي هغوی ته چې کله نوکري میلاو شي نو هغوی په نوکرۍ کې هم رشوت ورکوي کرپشن کوي د هغوی بنیاد کرپټ وي د دې د وجې قابلان خلک وروسته پاتې شي او ناقابله خلک نالایقه خلک مخکې لاړ شي په امتحاناتو کې نقل د کرپشن جړه ده او د دغه ځای نه کرپشن شروع کیږي او په دې ګناه کې بعضې هغه استادان هم ملوث دي کوم چې د خوراک دپاره یا د یو څو روپو دپاره د خپل ډیوټۍ او د خپل ملک سره غداري کوي رشوت خوري او رشوت اخلي او دوی له رشوت ورکول والا بل څوک نه هم د دغه بچي پلار هم د دغه بچي والدین وي ځکه چې بعضې والدین خپل بچي ته وایي چې غلا وکړه نقل وکړه په نقل او په غلا باندې ځان وباسه ایمانداري مه کوه په بېایمانۍ باندې ځان وباسه هم د دې د وجې خو نن مونږه غرق یو که نه چې هیڅ چاته خپل حق نه میلاویږي یو قابله سټوډنټ په ټول کال خواري وکړي ورځه شپې به په ځان باندې یو کړي په در غریبۍ او د لاټین په رڼا کې به د سکول کار وکړي خو چې کله هغه ماشوم په امتحان کې کینی نو بل طرف ته د خان بچی ته نقل کلاو اجازت وي نو بیا د امتحان په حال کې امتحان د تعلیم نه بلکې امتحان د غریبۍ او د مالدارۍ وي امتحان د عقل او د نقل وي بعضې سکولونو کې حالونه بک شوي چرګان راځي ګډان راځي میان راځي پیسې راځي رشوت راځي تعلقات راځي کلا او اجازت د نقل او د عقل او قابلیت دروازې بالکل بند وي نو چې د کم ملک د تعلیم سیستم داسې وي هغه ملک په خاورې ترقي وکړي کم پلار چې خپل زوی ته د نقل او د غلا او په پردي حق د ډاکې اچولو چل او طریقې ښیي نو د نورو خلکو نه څه ګیله په دوکانونو بازارونو مارکیټونو کې د نقل دپاره جوړ شوي سپیشل واړه نسخې واړه کتابونه ګایډونه کلاو خرڅېږي کلاو میلاویږي چې سټوډنټان ډېر په شوق اخلي په خپلو جرابو بوټانو او په بډو وهي چې په کم ځای کې خلک تعلیم په بډو وهي د هغه ځای سیسټم به څنګه ټیک کېږي دا سیسټم به مونږ په خپله ټیک کوو او دا به څنګه ټیک کېږي خپلو ماشومانو ته به د نقل نه د عقل چل ښو خپلو ماشومانو به په غلطه لار کې مرسته نه کوو بلکې د هغوی مخنیوی به کوو او هغوی ته به سمه لار ښو او سټوډنټانو له هم پکار دی چې د نقل نه د عقل نه کار واخلي په ځان کې غیرت پیدا کړي او ټولې دنیا ته دا وښایي چې زه په خپله هر څه کولی شم ما ته د رشوتونو او سپارښونو ضرورت نشته زه په غره کې لار وباسم وای زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي رک هغه مشال شه چې تیاروي او دی بل نشي مونږه هر ماشوم زړه کې منا انساني لرو زکړې ته جذبې مونږ را بیداري حقیقي لرو مونږه هر ماشوم زړه کې منا انساني لرو زکړې ته جذبې مونږ را بیداري حقیقي لرو مونږه کزان ورکو مقامونه راکوي مونږه کزان ورکو مقامونه راکوي دا سکول مونږ لا تیارو کې سحرونه راکوي دا سکول مونږ لا تیارو کې سحرونه راکوي سحرونه راکوي مشالونه راکوي سحرونه راکوي مشالونه راکوي وطن در ندوینی قربانی غواړي غازیانو په شمع د ننګو سي زیدانونه پتنګانو وطن در ندوینی قربانی